یو مسافر د کار نه راغی او هغه دې کمرې ته ننوت او بیا دې کمرې نه راونوتلو. ملګرو د دې سره په دې کمره کې دننه څه وشو ویډیو راسره مکمل وګورئ. د یو مسافر یو ډېره غمګینه واقعه ده. ملګرو ډېر ضرور راسره وګورئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو یو مسافر چې دی نو هغه داستان لیکي وایي زمونږ یو ملګری و که نه وایي هغه به یو ډرایوینګ به کوه په بهر ملکونو کې به ډرایوینګ کاوه. وایي هغه به چې کله راغی که نه دې ایریا ته د کار نه نو ډېر زیات په خوشحالۍ باندې به د خلکو سره میلاوېده د نورو مسافرو سره د نورو انډیوالانو سره به ډېر په خوشحالۍ باندې میلاوېدو او چې کله به د سهار وختي کار لته نو راپاڅېدو به لمونځ به یې کاوه. دا ټول کوم انډیوالان چې دي دا به یې راپاڅولو. ملګرو وایي دا چې دی نو یو ورځ راغی که نه او ډېر زیات خفه دی او سیده هغه خپلې دغه کمرې ته لاړ او کمرې ته ننوتو. چې کله دا کمرې ته ننوته چا سره خبرې مبرې نه کولې. دا اوس سهار شو او دا چې دی نو راپانڅېدو نور کله به دا وختي پاڅېدو خو په دغه ورځ باندې دا پانڅېدو. دا نور مسافر هم ډېر زیات حیران شول چې دا به نور کله وختي پاڅېدو نن ولې پانڅېدو. نو دوی ولاړل او دې کمرې ته ودرېدل او د کمرې دا ور یې واوښو دا ور ورته نه کوله او د هغه نه پس چې دی نو دوی دا ور مات کړو. چې کله دننه ورغلل که نه نو د کم مسافر چې دی نو دې دا شهادت ګوته چوته کړې ده ملګرو او دا د دنیا نه تللی دی. ملګرو بیا پس چې دی که نه دوی دا ګوري چې د مسافر سره یو موبایل دی او دا دې ایسې پاتې شوی دی د کور نه دې ته میسیجونه کېږي. نو چې کله دوی دا کتلی دی که نه چې د مسافر ته کېږي د کور نه میسیجونه کېږي او د روپو ډیمانډ ته کېږي او دا مسافر چې دی نو دا ورته وایي که نه و چې ما کله تنخواه واخیسته نو زه به تاسو ته روپۍ درولېږم او د هغه نه پس چې دی نو مسافر دا موبایل چې دی نو داسې پاتې شوی دی او هغه د دنیا نه تللی دی. ملګرو زما ټول ته دا خواست دی چې چېرته مسافرو ته یو داسې قسمه خبرې مه کوئ ځکه چې هغه هلته هم داسې چې دا په ډېره زیاته ګرانه وي چې مسافري نه ده دا هسې وخت اړېل چې دی نو دا هم ډېر زیات ګران وي. پیسې ګټل خو جدا وي خو چې کله هسې ته مسافري کوې که نه نو دا ډېر زیات ګران کار دی. یو سیکنډ چې دی نو دا لمحه ډېره ګرانه دی تېرول. ملګرو نو چېرته هم د مسافرو سره داسې مه کوئ لږ په احتیاط ورڅخه خبرې کوئ. ځینې خو بعضې نیم هسې پیسې غواړي او ځینې خو یې ضرورت وي چې ضرورت وي نو په دې طریقه چې پیسې غواړي چې د مسافر هغه زړه نه دردېږي او مسافر ته خفګان نه رسي ځکه چې هغه هلته کارونه نه وي د هغه باوجود ورته د کور نه لګیا وي پیسې راولېږئ. ملګرو دا د یو مسافر یو غمګینه واقعه وه ما چې تاسو شریکه کړم او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې د ټولو ته ورسي که نه چې مسافرو سره په نرمه لهجه باندې خبرې کوئ ځکه چې هغه یو پله د کور نه تلي یو پله ټینشنونه ورته ډېر زیات دي او د هغه نه باوجود چې دي نو داسې ډیمانډ ته وشي نو هغه ډېر زیات خفه کېږي.